بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بس ساته، امین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه تاسو مخکې حاضر یم. محترمو، په دې ویډیو کې د جمعې د ورځې ډیره خاص او ډیره مجربه او قیمتي پاورفل وظیفه ز تاسو ته بیانوم. دا وظیفه د هغه رونو او خويندو د پاره ده چې هغه وایي چې زمونږه حاجات، زمونږه مقاصد، زمونږه مشکلات، زمونږه هر قسم د زړه مرادونه او هر جایز خواهشات د الله جل شانه د خپل دربار عالیه نه قبول او منظور کی او الله تعالی دې زمونږ د تمام مسائل حل کی. په هر کار کې د الله رب العزت مونږ سره خپل مدد او نصرت شامل حال کی. یا سم مشکل وی یا پریشانی وی هغه د لری شي، دغه شان غربت وی پریشانی وی هغه د ختم شي، دا کور پریشانی وی کوري نوي. ان شاء الله تعالی تاسو دا وظیفه وکي، الله رب العزت به دغه پریشانه ختم کی. که یو سړی دا وای چې را ما سره د خ گاډي وی، الله رب العزت به دا سه کستا گاډي ورکی. دا الله رب العزت په دربار کې د سشي کمی نشتا. الله رب العزت به دا حاجت هم د خپل دربار عالیه نه قبول کی او منظور کی. دغه دنیاوی مشکلات، مالی مشکلات چې څه هم وي، الله جل شانه به دغه حالات برابر کی. د رزق فراخي او وسعت براشي او دغه مشکلات به الله جل شانه ختم کی. بس زما عزتمندو، دا وظیفه تاسو پوره یقین سره، توجه سره او دیان سره وکئ او په الله رب العزت باندې توکل وکئ، نو دا تمام مسائل بس تاسو الله جل شانه ختم کی او تمام حاجات، تمام مقاصد او تمام مرادونه او هر جایز خواهشات به الله جل شانه د خپل دربار عالیه نه قبول او منظور کی. او که د رشتې مسله وی چې کوم ځای کې تاسو خوخه وی رشتہ کول غواړئ، نو تاسو دا وظیفه وکئ. د دې وظیفې په برکت سره به تاسو رشتہ هم خزای کی وشي. محترمو، دا نننې وظیفه د جمعې دروازې پورې یو خاصه وظیفه ده، ډیره عظیم الشان او عالی شان وظیفه ده او دا وظیفه د ډیرو کمالاتو نه ډکه ده. نو محترمو، دا وظیفه به تاسو د جمعې پرز باندې کوئ. خو زما عزتمندو، د جمعې پرز باندې د دې وظیفې د پاره څه خاص ټیم مقرر نه دی چې کني هم په دې ټیم باندې به دا وظیفه کې، بلکې د جمعې پرز باندې چې کله سحر نور روحتو نو تر ماښام ماسختنه پورې تاسو دا وظیفه کولی شئ. که د سحر مونځ نه پس دا وظیفه کوئ نو هم کولی شئ، که د ماسپښین مونځ نه پس تاسو دا وظیفه کوئ نو هم کولی شئ، که د مازدیګر مونځ نه پس تاسو دا وظیفه کوئ نو هم کولی شئ، د ماښام یا د ماسخوتن مونځ نه پس تاسو دا وظیفه کوئ نو هم کولی شئ. نو محترمو، د دې دپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی، خو زما عزتمندو شرط دا دی چې انتهایی توجه سره، غور سره او دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ. بل محترمو، تاسو ته یو درخواست دی، ریکویسٹ دی چې ډېر رونه او خویندې دا سیدي چې ویډیو ګوري خو چینل نه سبسکرایب کوي، نو تاسو ته زما دا درخواست دی چې د هر راتلونکي وظیفې دپاره، د هر راتلونکي ویډیو دپاره زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د ټلۍ والا نشان تاسو دباو کړئ چې تاسو له د هر یو ویډیو نوټیفیکیشن ملاویږي. بل زما عزتمندو، ویډیو اخره پورې وګورئ، پوره توجه دیان سره تاسو دا وظیفه وورئ. اوس راځم زما عزتمندو وظیفې طرف له. تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ، دا عمل به تاسو څنګه کوئ. طریقې کار دا دی چې اول به 3 پیرې درود شریف وایئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجید. او بیا به زما عزتمندو 100 مرتبه سل پیری بتاسو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا بسل پیری تاسو وای. او دې پسې به بیا 21 مرتبه 21 پیری بتاسو آیت الکرسی وای پدرمه پارا کې الله لا اله الا هو الحي القيوم اخره پر بتاسو د آیت الکرسی وای. او بیا به زما عزتمندو درې پیری بیا درود شریف وای کم درود شریف چې مخ کې ویلو د دې نه پس به د الله رب العزت په دربار کې دعا د پر الله سپورته کوي او په عجزه سره به د الله رب العزت نه وغواړي ان شاء الله تعالی. الله رب العزت په تاسو ته هر څه درکې الله تعالی ورکون کې د الله تعالی په خزانو کې ذره برابر کمی نه راځي مونږه به پوره شو د الله تعالی خزانو کې کمی نه راځي. نو زما عزتمندو په هر حاجت کې هر تکلیف کې هر پریشانی کې مونږه د الله تعالی نه مدد غواړو. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پستاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو ما خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره هغه وخت پورې مال اجازه را کوي د لوی الله په امان.